سالیس عمر دویمه برخه. نړۍ نړۍ شوله په زور دې د ایمان عمره، رب دې کړه خد روح دې آرام ای قهرمان عمره. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د سالیس عمر د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. زه محسن احسان مې یو ځل بیا د سالیس عمر د خبرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. دوهم فصل د کمونیزم پر خلاف جهاد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. افغانستان او د کمونیزم فتنه. افغانستان د امپراتوریو قبرستان او د تړاکګرو معبر بلل کیږي. د ویسړن لمخې د دې خطې د 15000 کلن تاریخ تر نیمایي زیات کلونه په نااراميو او بحرانونو کې تیر شوي دي. د افغانستان په معاصر تاریخ کې د سوله ییز ثبات او استقرار تر ټولو اوږده موده د شلمې پیړۍ منځنۍ لسیز وي. د آل یحیی، نادر خان، ظاهر شاه او داود خان د 50 کلنۍ واکمنۍ په مهال افغانستان د استقرار څخه برخمن او د همدې مودې اخري کلونه د مولا محمد عمر مجاهد د ماشومتوب او نوې ځوانۍ وخت و. د سړې جګړې په دې کلونو کې افغانستان چې له ډېره وخته په نړیواله کچه د ناپیلیتوب دریځ ساتلی و، د وخت د حاکمانو د بېغورۍ او یا هم غلطو پالیسیو له امله د شمالي کمونیسټ ګاوند شوروي اتحاد خواته ورمات شو. شورویانو د دوستۍ او مرستو په لفافه کې افغانستان ته د کمونیزم دهرې مفکوره راوړه. د معارف، مطبوعاتو او اردو په شمول په بېلابېلو بنسټونو کې کمونیسټانو نفوذ وکړ. افغاني کمونیسټان چې د شوروي اتحاد بشپړ ملاتړ ورسره و، د وخت حاکمانو یې په وړاندې د تسماح دریځ غوره کړی و او حکومت یوازې د هغو اسلام پالو ځپلو ته کار وایه چې افغان ولس د کمونیزم له خطراتو خبروه. په دې مرحله کې د کمونیزم په وړاندې مبارزه د دیني علماء کرامو او ځینو پوهنتوني اسلام پالو لخوا پر مخ وړل کېدل. کلیوالو، ملایانو، مدرسینو او خطیبانو که څه هم یو سراسري او منظم تشکیل نه درلود، د وخت په وخت د دعوتي غونډو، تظاهرو او لیکنیزو تبلیغاتو په توسط ولس د کمونیزم له خطرونو خبروه. هغه وخت چې مولا محمد عمر مجاهد لس کلن و او په دراوت کې دیني کتابونه لوستل، د افغانستان ملایانو د کابل په بلخشتي مسجد کې یوه ستره او حمایت شموله اجتماع رابللې وه، تر څو د کمونیسټي مفکورې او نورو انحرافاتو د مخنیوي په مقصد په حکومت فشار واچوي. د بلخشتي د جامع مسجد اجتماع چې د 1449 لمریز کال په جوزا میاشت کې رابلل شوی و، څو اونۍ دوام وکړ. د افغانستان له ټولو ولایاتو پکې لسګونه ملایانو ګډون کړی و. په تعصب باید ووایو چې د وخت حاکمانو په ځای د دې چې د لسګونو علما کرامو د سولهییز احتجاج درنښت وساتي او ارزښتمنو دیني مشورو او غوښتنو ته یې لبیک وایي، پرته له دلیله د دغو مصلحو علما کرام په خلاف د زور او کوتک څخه استفاده وکړه. علما کرام یې په برقي ډنډو له وهلو او بندي کولو وروسته د هېواد بېلابېل لرې پروتو سیمو ته وشړل، تر څو د بل ځل لپاره سره پیدا نه کړی شي. د بلخشتي له پیښې 4 کاله وروسته د ظاهر شاه د تره زوی داود خان د خپلو کمونیسټي ملاتړو په مرسته ظاهر شاه له واکه لرې کړ او په خپله ځان د تش په نامه جمهوریت مشر وټاکه. د داود خان په واکمنېدلو سره افغاني کمونیسټان یو ګام نور هم خپل هدف ته ورنږدې شول. دا ځل کمونیسټانو په حکومت کې رسما ځای وموند او له فرصت نه په استفادې د خپلو مخالفو علما کرامو او نورو اسلام پالو ځپلو کار پیل کړ. د داود خان د واکمنۍ لومړي کلونه د افغانستان د دیني قشر لپاره تر ټولو سخت او له خطره ډک کلونه وو. ډېر دیني مبارزین له هېواده وتلو او غونډۍ هېوادونو ته په هجرت اړ شول او په سیاسي اصلاحي فعالیت یې بشپړ بندیز ولګېد. کله چې کمونیسټیانو د داود خان د واکمنۍ په مهال په حکومت کې دننه نفوذ پراخ او پښې ټینګې کړې، نو یې د داود خان د پرځولو او بشپړ کمونیسټي حکومت د تاسیس عملیه پیل کړه. که څه هم داود خان د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د کمونیزم په خطر پوه شو او د کمونیسټانو د ځپلو لپاره ځینې عاجل اقدامات هم وکړل، خو دا وخت نور وبله ورخه تېرې وې. د کمونیسټیانو د 1450 لمریز کال د سور په 9 نیټه د یوې خونړۍ کودتا په توسط د داود خان رژیم ونړاوه او په افغانستان کې د مارکسیزم لینینیزم په فلسفه ولاړ یو کمونیسټي رژیم اعلان کړ. له مدرسې د جهادي سنګر پر لور د مولا محمد عمر مجاهد د میش سیمه د راود ولسوالي د افغانستان له یوه لرې پرتو او غرنیو سیمو شمیرل کېږي. پخوا چې د اړیکو وسایل ډېر نه وو، خلک به په ډېر ځنډ له حکومتي تغییراتو او سیاسي پیښو خبرېدل. له کمونیسټي انقلاب وروسته په ښاري سیمو او یا ښار ته نږدې ولسوالیو کې ډېر ژر جهادي خوځښت پیل شو، خو په لرې پرتو سیمو کې د کمونیزم په خلاف د جهادي قیام پیل یو څه وخت واخیست. د سور له کودتا یو کال وروسته 1458 لمریز کال په پسرلي کې
د روزګان په دراود ولسوالۍ کې هم جهادي خوځښت شروع شو. د سیمې دیني پوهانو، مخورو او کمونیزم له خطر څخه آګاه اشخاص ولس د کمونیستي فتنې د خطرات خبر کړ او د نوي دهري رژیم په خلاف پاڅون ته وهڅول. په دراود ولسوالۍ کې جهادي خوځښت زور واخیست. مجاهدینو به د رژیم په ملاتړ کمونیستانو بریدونه کول، د هغوی مراکز به تر بریدونو لاندې نیول او زیانونه به وراړول. د همدې کال د جدي په میاشت کې د کمونیزم ضد جهاد هغه وخت نور هم پراخ او سرتاسري شو چې کله د شوروي اتحاد یرغلګرو ځواکونو په افغانستان پوځي یرغل وکړ او خپل ګوډاګۍ ببرک کارمل د واک په ګدۍ کېناوه. دا وخت نو افغان ولس په منظم او قاطعانه ډول مقدس جهاد ته مټې رابډ وهلې او د جهادي عملیاتو د نظم لپاره د جبهو، ګروپونو او محاذونو د تشکیل لړۍ پیل شوه. د 1958 لمریز کال په وروستیو کې په دراود کې د همدې سیمې د یو اوسېدونکي مجاهد قومندان ملا میر حمزه لخوا جهادي جبهه تاسیس شوه چې مرکز د دراود په میاندو سیمه کې و او اکثره پکې کلیوال طالبان راټول شوي. دې جبهې په لومړیو کې د کوم تنظیم سره رسمیت نه درلود. هر مجاهد له ځان سره ټوپک راوړ او یا یې هم د چندې او پور په پیسو څو میله وسلې پیدا کړې تر څو د شوروي د ځواکمن پوځ مقابله ورباندې وکړي. د دې جبهې له تاسیس څو اونۍ وروسته د ملا معاذ الله اخوند په نوم یو ځوان طالب د جهاد په نیت له جبهې سره وصل شو. ملا معاذ الله د دراود د شنغلي د کلي اوسېدونکی و. د دوی کلی د ملا محمد عمر مجاهد له کلي شهر کنه سره څنګ په څنګ پروت و. ملا معاذ الله او ملا محمد عمر اخوند چې دغه وخت دواړه د شهر کنه په مدرسه کې سبقونه ویل سره همزولي وو. دوی د کوچنوالي له وخته لا سره ملګري وو او څو کاله په کتابونو کې سره هم درس پاتې شوي وو. د همدې صمیمانه ملګرتیا له مخې څو اونۍ وروسته ملا معاذ الله خپل ملګري ملا محمد عمر مجاهد چې دا وخت 18 کلن ځوان و هم له ځانه سره جهادي جبهې ته راوست. په دې ډول ملا محمد عمر مجاهد چې تر دې وخته د یوې کلیوالې مدرسې طالب و د جهادي سنګر مجاهد سو. همدا د نوموړي د جهادي ژوند سر آغاز و چې بیا د عمر تر پایه د یو فعال او نه ماتېدونکي مجاهد په حیث د اعلا کلمت الله او د کفر او فساد د ټکولو مبارزې جهاد ته ژمن پاتې شو. د جهادي ژوند لومړي کلونه او ټپي کېدل. ملا محمد عمر مجاهد په دراود کې د طالبانو په جبهه کې شامل شو. هغه وخت مجاهدین د وسلو او امکانات له اړخه له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وو. د دوی جبهې یوازې یو میل اتوماتیک وسله کلاشینکوف درلود چې هغه د جبهې له مشر سره و. نور د دوی جهادي ابزار لشکاري ټوپک، ګلټي او نور یو ټکا وسلو څخه عبارت. دوی به جهادي عملیات د ولسوالۍ په مرکز کول چې په شاوخوا د کمونیست رژیم پوځي تاسیسات او امنیتي پوستې راګرځېدلي وې. وروسته چې داخلي کمونیستانو او شوروي یرغلګرو په اطرافي سیمو او ولسوالیو باندې پوځي یرغلونه پیل کړل او د مجاهدینو د ځپلو لپاره قواوې راویستلې، د دراود مجاهدینو به د روزګان د مرکز لخوا د راغلي لارې په اوږدو کې د کوتل مورچې په غرنۍ سیمه کې د دښمن قواو ته کمینونه نیول او بیا به ورباندې ناڅاپي بریدونه کول. کوتل مورچه سیمه چې د روزګان د مرکز او دراود ولسوالۍ ترمنځ د الحاق نقطه ده، د غرني جوړښت، شیلو، کمرونو او پټنځایونو د درلودو له امله د مجاهدینو لپاره د مناسب کمینځای و. ملا محمد عمر مجاهد په دې سیمه کې د شورویانو او داخلي کمونیستانو په وړاندې په ډېرو مخ جګړو کې شرکت وکړ او په جهادي بهیر کې لومړی ځل ټپي هم هغه وخت شو کله چې د کوتل مورچې په سیمه کې له یوې سختې جګړې وروسته د شوروي یرغلګرو د هوان مرمۍ لخوا سره ولګېده. ملا محمد عمر مجاهد چې د ځواکمن بدني جوړښت او په جګړو کې د استقامت او ثبات له امله ډېر ژر د خپل ملګرو ترمنځ د یو مخکش مجاهد نوم خپل کړ. په دراود ولسوالۍ کې په ټولو جهادي بریدونو کې ګډون کاوه. د دراود ولسوالۍ ته په کال کې 2 یا 3 ځله د داخلي او خارجي دشمنانو قواوې راتلې چې خپلو محاصره عسکرو ته به اکمالات کول او یا به هم په کلیوالي ساحو کې د مجاهدینو د ځپلو پلان درلود. ملا محمد عمر مجاهد له دې قواو سره د جګړو همیشنی او مخکش برخوال و. د 1961 لمریز کال په وروستیو کې د دراود مجاهدینو د ولسوالۍ په مرکز د پریکند عملیاتو فیصله وکړه. د دراود ولسوالۍ مرکز په روزګان کې د رژیم د یو مهم مرکز ګڼل کېده. دلته به ملکي ادارې سربیره د دشمن لوی تعداد پوځي قوت هم پروت و. د ولسوالۍ په شاوخوا د امنیتي پوستو کمربند راګرځېدلی و چې د مجاهدینو د بریدونو په مخ کې لوی خنډ و. د دراود مجاهدینو د ولسوالۍ د فتح په هدف د لوی عملیات لپاره له ګاونډي ولایت هلمند څخه هم مرسته وغوښتله چې د هلمند ستر مجاهد مولا محمد نسیم اخوندزاده ورته لسګونه مجاهدین د کومک لپاره راولېږل. په ولسوالۍ له برید وړاندې مجاهدینو پوځي تشکیلات او تقسیمات وکړل. دا وخت چې د ملا محمد عمر مجاهد د جبهې قومندان ملا میر حمزه کندهار ته تللی و، د جګړې په دې مهال د دوی د ملګرو مشري ملا محمد عمر مجاهد ته وسپارل شوه. د عملیاتي اړخونو د تقسیم په مهال ملا محمد عمر مجاهد او ملګرو ته د ولسوالۍ شمال اړخ ته د دشمن یوه پخه مورچه په نښه شوه چې د مجاهدینو ترمنځ یې په سره ښځه شهرت درلود. د دشمن دغه مورچه په یوه غونډۍ پرته وه او پرې ورختل له خطر څخه خالي نه و. د عملیاتو له پیل سره ملا محمد عمر مجاهد او ملګرو یې هم په دشمن عملیات پیل کړل. دوی د مسلسل پرمختګ په مټ وتوانېدل چې دشمن شاتګ ته اړ کړي. ملا محمد عمر مجاهد او ملګري یې ملا عبدالقیوم له خزیې څخه د دشمن د تیښتې په تعقیب یاد مورچه
مورچل ته ور وختل خو نور پرمختګ یې ځکه ونه کړای شو چې د دښمن په متقابلو ډزو دواړه ټپیان شول. ملا محمد عمر مجاهد د دښمن د کلاشینکوف په مرمۍ په ورانه کې ولګېد او له وړاندې تګ څخه پاتې شو. ډاکټر امیر خان جان چې په دراوت کې د ټپي مجاهدینو علاج کوه د ملا محمد عمر مجاهد زخم یې پاسمان کړ. د ملا محمد عمر مجاهد زخم که څه هم ژور و خو د پښې هډوکي ته زیان نه و رسېدلی. نوموړی بیا کندهار ته د تلو تر وخته د دې زخم له امله ګوښېده تر دې چې د وخت په تېرېدو یو مخ جوړ شو. د دراوت جبهه چې ملا محمد عمر مجاهد پکې جهاد کوه 3 کلونو په تېرېدو لا هم له کوم تنظیم سره رسمي نه و. کندهار ته د ملا محمد عمر مجاهد له تګ وروسته یا د جبهه د مولوي محمد نبي محمدي له تنظیم حرکت انقلاب اسلامي سره ثبت شو او د جبهه الطلبا په نوم یې رسمیت پیدا کړ. دا مهال اگر که په روزګان کې هم جهادي عملیات روان وو خو د کمیت او کیفیت له اړخه د سنګول لوري کندهار ولایت جهادي ډګر ډیر فعال و. که د روزګان په دراوت کې له شورویانو سره مخامخ جنګونه په کال کې یوازې څو ځله پیښېدل، په کندهار کې بیا د شورویانو سره مخامخ جنګ د ورځې او اونۍ خبره وه. مجاهدینو په یوه لویه لاره د شورویانو کتارونه په نښه کول او هر ورځ به یې درانه تلفات وراړول. د دراوت یو شمېر مجاهدینو چې په خپله سیمه کې په جهادي عملیاتو دنده نه خړوبېده د جهاد په نیت یې کندهار ته مخه کړه. ملا نیک محمد، ملا فداګل، ملا شولي، ملا برادر اخوند او نور د دراوت هغه طالبان وو چې له وړاندې د کندهار تودو جهادي سنګرونو ته ځانونه رسولي وو. په 1461 لمریز کال کې د ملا محمد عمر مجاهد تر ټول نږدې ملګري ملا معز الله هم کندهار ته لاړ چې ورپسې ملا محمد عمر مجاهد هم د دراوت په ځای کندهار د جهادي سنګر په حیث غوره کړ. کندهار ته راتګ د فیض الله اخونزاده جبهه د شروي یرغلګرو له راتګ سره د نور افغانستان په شان په جنوبي ولایاتو کې جهاد یو نوي پړاو ته داخل شو. کندهار چې شورویانو پکې د افغانستان د جنوب په سطحه تر ټولو ستر اډه درلوده او یو له کلیدي سیمو شمیرل کېده د جهاد په یو مهم او ټاکونکي ډګر بدل شو. په کندهار ولایت کې د کمونیسټي کودتا په تعقیب جهادي تحریکات پیل شو. دغه تحریکات لومړی په ختیځو ولسوالۍ معروف او ارغسان کې شروع شول، مګر وروسته مجاهدین قرار د ښار مضافات او نږدې ولسوالیو لکه ډنډ، پنجوایي، ارغنداب او میوند ته هم ورکښته شول. د 1459 هجري شمسي کال اوړي چې روسانو په افغانستان کې لومړی جنگي فصل تجربه کاوه، په کندهار کې هم د خونړیو جګړو کال و. د مجاهدینو متحد شو تنظیمونو هڅه کوله چې په دې ولایت کې د جهادي جبهاتو شمیر زیات کړي ترڅو د شورویانو په وړاندې د مقاومت توازن برابر او د یرغلګرو تر پښو لاندې ځمکه سره کړي. د مولوي محمد نبي محمدي په مشرۍ حرکت انقلاب اسلامي تنظیم چې زیاتره منسوبین یې دیني علما او طالبان وو د نور افغانستان په څیر د جنوب زون په سطحه هم پیاوړي جهادي رول درلود. د جنوب زون په سطحه د دې تنظیم یو وتلی جهادي مشر امیر مولا موسی کلیم د 1459 لمریز کال د اسد د میاشتې په 20 نیټه شهید شو. د نوموړي له شهادت لږ موده وړاندې د حرکت انقلاب اسلامي تنظیم په تشکیلاتو کې د کندهار لپاره یو نوې جبهه پرانیستل شوه چې مشر فیض الله اخونزاده او لومړی نظامي قومندان عبدالکریم حیدري و. ملا عبدالغني اخوند چې وروسته په ملا برادر اخوند مشهور او د اسلامي امارت د مرستیالۍ تر مقامه ورسېد، د دې جبهې له لومړنیو تاسیسي افرادو څخه و. دغه جبهې چې خپل لومړنی جهادي فعالیت په داسې وضعیت کې کندهار ښار ته نږدې د محلجات په سیمه کې پیل کړ چې لا هم په دې سیمه کې مجاهدینو علني حضور نه درلود بلکې چرکي فعالیت یې کاوه. په لومړي کال د دې جبهې مهم او د یاد وړ عملیات د پنجوایي په ولسوالۍ برید و چې د نورو جبهو له مجاهدینو سره په ګډه د عبدالکریم حیدري په مشرۍ ترسره شول. د 1460 لمریز کال په پسرلي کې د جبهې نظامي قومندان عبدالکریم حیدري له دې جبهې جلا شو چې په ځای د جبهې د مشر فیض الله اخونزاده یو قریب خان عبدالحکیم د جبهې نظامي قومندان وټاکل شو. نوموړي که څه هم په رسمیاتو کې د جبهې نظامي قومندان و خو د جګړې په مهال عملا د مشري او قومنداني چارې هغو با استعدادو مجاهدینو پر مخ وړلې چې په جنګي امورو کې ښه تجربه درلوده. په همدې کال د جبهې مرکزیت هم له محلجات څخه د میوند ولسوالۍ سنګحصار سیمې ته انتقال شو. روسان چې د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د مجاهدینو پر لپسې بریدونو ورباندې د اکمالاتو لنډه لار مزار کابل تړلې وه، له کابل څخه د افغانستان جنوب ته اکمالاتي کتارونه یې هم پر لپسې د مجاهدینو تر بریدونو لاندې راتلل. دا یې غوره وبلله چې د افغانستان جنوب ته د اکمالاتو لپاره نسبتا اوږده خو پر امنه لار ومومي. له ترکمنستان څخه هرات او بیا کندهار ته غځېدلې لار که څه هم اوږده ده خو ډېره برخه له دشتو او ریګزارو تیریږي چې مجاهدینو پرې د کمین نیولو لپاره ډېر موقع نه درلوده. په 1460 لمریز کال کې له هرات څخه د کندهار په خوا د روسانو اکمالاتي او پوځي کتارونه راپیل شول چې
چې ورسره په کندهار کې د جهادي عملیاتو څرنګوالي هم له بنسټه تغیر شو. ځکه پخوا په کندهار کې جهادي عملیات په ښار او ولسوالۍ کې په ثابتو اهدافو بریدونو او چرکي حملو کې خلاصه کېدل. خو د شوروي کتارونو له پیل سره په کتارونو د بریدونو کمینونو او له شورویانو سره د مخامخ جګړو مرحله پیل شوه. په همدې کال د فیض الله اخوندزاده جبهې تر روزګان څخه یو مجاهد راغی چې وروسته د خپل اغیزناک جهادي کردار له امله د جبهې د نارسمي نظامي مشر په حیث شهرت وموند. دا مجاهد ملا نیک محمد نومېده. د روزګان د چرچنوي ولسوالۍ د خونې د کلي اوسېدونکی و چې د ملا برادر اخوند په شناخت له دې جبهې سره یوځای شوی و. ملا نیک محمد د خپل مبتکرانه جهادي کردار په مټ دغه جبهه یو نوي عملیاتي پړاو ته داخله کړه. نوموړي د نورو جبهاتو د مجاهدینو په ملتیا د کندهار هرات لارې په اوږدو کې د کندهار ښار او میوند ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د شوروي اکمالاتي موټرو او پوځي کتارونو د له منځه وړلو په موخه پرېکنده جګړو او کمینونو یوه داسې لړۍ پیل کړه چې وروسته د شورویانو د یوې مخیزې دښتې تر کلونو دوام وکړ او په نتیجه کې شورویانو ته خورا درانه زیانونه ورسېدل. په دې جهادي پړاو کې مجاهدینو له ډول ډول تکتیکونو په استفادې د لویې لارې په امتداد کې په نجاو، زرجان باغ، اشغو، پاشمول، سنګیسار او نورو ځایونو کې په شوروي لښکرو بریدونه کول. د هغوی ټانګونه، پوځي او اکمالاتي موټر یې له منځه وړل تر دې چې شورویان مجبور شول په دې لاره د تېرېدو لپاره همداسې امنیتي تدابیر وسنجوي لکه د هېواد په ځینو نورو مهمو لارو کې چې ورته اړ شوي وو. د هغه وخت د یو مجاهد په وینا چې په دې لاره د مجاهدینو بریدونو کمونیست چارواکي او شوروي ملاتړ یې دومره اندېښمن کړي وو چې ډېر ځله خو به یې له هراته د کتار له راروانولو مخکې د لارې له عوامو، مسافرو او موټر چلوونکو څخه پوښتنه کوله چې ملا نیک محمد په سپین مسجد وو او که نه. د مجاهدینو پر لپسې بریدونو او د شورویانو تلفاتو بالاخره شورویان په دې مجبور کړل چې د کتار له تېرولو مخکې د کندهار لخوا د زیري ټانګونو امنیتي قوه دغې سیمې ته راولي تر څو د لارې امنیت ونیسي. خو مجاهدینو به په همدې امنیتي ټانګونو هم سخت بریدونه کول. په دې توګه به که څه هم اکمالاتي کتار تر یوه حده محفوظ شو خو د کمونیستي ځواکونو تلفاتو کچه نه کمېدله. ملا نیک محمد که څه هم 3 کاله له 1480 نه تر 1462 پورې د سنګیسار په سیمه کې د شورویانو سره مخامخ جګړې وکړې. نوموړي نه یوازې د کمونیست دښمن په وړاندې د اغیزناک مقاومت او پرېکنده جګړو بنسټ کېښود بلکې له ځانه سره په خونړۍ جګړو کې تکړه ملګري لکه ملا لعل محمد، ملا عبدالغني برادر، ملا معاذ الله او نور هم وروزل چې له ده وروسته هر یو په جهاد کې ستره ونډه ترسره کړه. د 1462 لمریز کال ژمی د سختو جګړو شهید و. په همدې ژمي نه یوازې ملا نیک محمد شهید سو بلکې د دوی جبهه تر 15 زیات تکړه مجاهدین له لاسه ورکړل. د ملا نیک محمد له شهادت وروسته بل هغه مخکش جهادي مشر چې سترګې وراوښتې ملا لال محمد و چې زیاتره وخت د کندهار ښار ته نږدې د پنجاب په سیمه کې د دښمن په قواو بریدونه کول او د جبهې له یو وتلو ګروپونو څخه و. ملا لال محمد د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی و چې د شهید ملا نیک محمد په څېر یو له با تجربه او پرکاره مجاهدینو ګڼل کېده. د ملا لال محمد د ګروپ د مجاهدینو له جملې یو هم ملا معاذ الله د ملا محمد عمر مجاهد د ماشومتوب او مدرسې ملګری و چې د روزګان له دیراوت څخه دلته جهاد ته راغلی و. په 1462 لمریز کال کې هغه مهال چې ملا محمد عمر مجاهد په روزګان کې زخمی شوی و د علاج لپاره د پاکستان کوټ ته ځي. دغه وخت تصادفاً همدا ملا معاذ الله هم زخمی شوی او کوټ ته د علاج لپاره وړل شوی دی. وروسته د دوی جبهې ملګري ملا لال محمد د تنظیم له مشرانو سره د لیدو او ټپیانو د پوښتنې لپاره کوټ ته ځي چې هلته ملا معاذ الله او ورسره ملګری ملا محمد عمر مجاهد دواړه ویني. د همدې ملاقات په مهال ملا معاذ الله ورته ملا محمد عمر معرفي کوي چې تکړه مجاهد دی او په ځانګړي ډول د RPG راکټ په ویشتلو کې ښه مهارت لري. ملا لال محمد ملا محمد عمر مجاهد ته وایي چې زموږ په سیمه همیشه د شورویانو کتارونه تېرېږي. ډېر تکړه ملګري مو شهیدان شول او د راکټ مسلکي ته ضرورت لرو. که تاسو زموږ جبهې ته راشئ کېدای شي دلته ډېر خدمت وکړه شي. ملا محمد عمر مجاهد له ملا لال محمد سره ژمنه وکړه چې وطن ته له ستنېدو وروسته فقط یو ور کور ته ځم او بیا ستاسو جبهې ته درځم. په حقیقت کې همدا ژمنه د هغه ستر پاڅون او تاریخي آغاز پیلامه شوه چې د دیراوت زخمي طالب ملا محمد عمر مجاهد یې نړۍ ته د امیر المؤمنین په حیث وپېژنده. د همدې ژمنې په بنسټ ملا محمد عمر مجاهد د روزګان دیراوت ولسوالۍ پرېښوده او د کندهار د میوند په سنګ حصار کې میشت سو. همدلته یې جهاد وکړ، همدلته د مسجد امام او د مدرسې طالب شو او له همدې ځایه د شر او فساد د محو کولو او اسلامي امارت د تاسیس مبارزه پیل کړه. د خپرونې پای. د لشکر ستایو پتنګان عمره تمو شمله هسکه ساتلی پوتا فخر کوو دستا پر پله باندې به موږ